السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ ته یو څوک په انګلیسي باندې، چینایي باندې یا هم په بله ژبه باندې یو لیکنه ولیږي، یا هم کوم سفارت ته مو اپلای کړی اوسي، یا هم کوم هیواد ته د ویزې لپاره مو اپلای کړی وي، کیدلی شي هغه چین اوسي، بل څه اوسي یا بل څه اوسي، هغوی درته ایمیل په خپله ژبه باندې کوي. یعنې په کوم لکه چین ته دې هغه کړی اوسي، اپلای کړی اوسي په چینایي ژبه باندې، همداسې که روسي ویزې ته دې اپلای کړی په روسي ژبه باندې به تاسو ته څنګه راځي، هغه ایمیل به راځي چې په ایمیل کې څه لیکلي. په داسې حال کې چې ته نه په روسي پوهېږې، نه په انګلیسي پوهېږې او نه هم په چینایي، نو دا څنګه کولی شو پښتو یا فارسي ته ترجمه کړو. که څه هم دا اسانه دی، خو بیا هم ځینې ملګرو پوښتنه کړې ول چې دا څنګه کولی شو. د دې لپاره به تاسې راشئ، خپل ګوګل به راخلاص کړئ او ګوګل کې به سرچ کړئ چې ګوګل ټرانسلیټ دا مو چې کله سرچ کړئ دلته تاسو ته دا شان راشي. تاسې به هغه لیکنه، کوم کس چې تاسو ته لیکنه لیږلې یا هغه ایمیل چې تاسو ته لیږلی، هغه به څنګه کوئ، تاسې به کاپي کوئ او دلته به یې څنګه کوئ، پیسټ کوئ. اوس ما سره دا انګلیسي دی، سمه ده، انګلیسي دی. زه غواړم دا څه ته ترجمه کړم، زه غواړم دا فارسي یا پښتو ته ترجمه کړم. اوس دلته که پښتو دلته نه پیدا کېده، زه اوس غواړم فارسي ته ترجمه کړم. پښتو دلته شته دی، د لپاره چې فارسي ته ترجمه کړم چې تاسې پر باندې پوه شئ څنګه فارسي پیدا کېږي، پرژن. نو تاسې به په دې باندې کلیک کوئ او منتظر به پاتې شئ. دا وګوره، همه چیز را تا حد امکان ساده کنید اما نه ساده تر. شجاعت داشته باشید که زندگی خود را بر اساس آنچه واقعا برای شما مهم است بسازید. اگر زندگی یک نفر ساده است، رضایت باید بیاید. سادگی برای خوشبختی بسیار مهم است. دلته تاسې اوس وګورئ، دا لیکنه انګلیسي لیکنه ما څنګه کړل، فارسي ته مې ترجمه کړل. زه غواړم چې دا انګلیسي لیکنه باید زه فارسي ته نه، البته پښتو ته ترجمه کړم. تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته پښتو باندې به تاسې کلیک کړئ. اوس تاسې وګورئ شیان څومره چې امکان لري ساده کړئ، مګر ساده نه. زړور ولرئ چې خپل ژوند د هغه څه په شاوخوا کې جوړ کړئ چې ستاسو لپاره خورا مهم دي. که د یو چا د ژوند ساده وي، قناعت باید راشي. سادگی د خوښۍ لپاره خورا مهم دی. نو همداسې کولی شئ که چېرته ترکي ژبه وي، راشئ دلته ترکي سرچ کړئ او دلته باید تاسو څه ولیکئ، هره ژبه چې دلته وي هغه به ټایپ کړئ. اوس دلته زه مثال په ډول باندې راځم، د فارسي ته یې اړوم، ورژن ویټه وایل، راځم دلته سرچ کوم، دا انګلیش او دا فارسي ته تبدیلوم او ورژن صحیح دی. نو ورژن صحیح دی. دا یو دقیقه راځم د پیسټ کوم او دا هم فارسي ته اړوم، ورژن، او دغه راخلم. اوس موږ سره دلته اوس فارسي ده، زه غواړم فارسي انګلیسي ته واړوم یا هم فارسي چینایي ته اړوي، هر څه ته کولی شي. اوس دا به تاسو داسې کوئ او را به شئ فارسي ما څنګه کړل، هغه دلته مې کاپي کړل، اوس دلته یې پیسټ کوم. اوس زه دلته راځم څه کوم، وایم چې دا ژبه چې دی لومړی به تاسې، لومړۍ ژبه زموږ څه ده، هغه فارسي ده. دلته ورژن تاسې ورکوئ او دلته څه ته تبدیلوئ، انګلیش. وګوره ورژن ټو انګلیش، دلته باندې کلیک کوم. نو اول زموږ لنګویج څه ده، فارسي ده، صحیح. دلته به تاسو فارسي انتخاب کړئ، وروسته له هغې نه به تاسې دا انګلیش ده، سمه ده. انګلیش به لکه وګورئ دل لومړی به تاسې فارسي کوئ، دغه فارسي لومړی چې کوم تاسې لکه دلته چې څه پوسټ کوئ باید ژبه مو د دغه سره یو څه اوسي. اوس دلته ما فارسي دلته پیسټ کړو، دغه اولنی باید فارسي، دغه چپ لاس خواته چې کوئ دا باید فارسي اوسیږي، او انګلیش ته تبدیلوم، دا انګلیش دی. نو دلته تاسې وګورئ، make everything as simple as possible but not simpler. have the courage to build your life. نو همداسې کولی شئ په اسانۍ سره کومه لیکنه چې تاسو غواړئ فارسي ته تبدیله کړئ، فارسي نه انګلیش ته، د انګلیش نه فارسي ته، همداسې نورو ژبو ته، روسي، چینایي، همداسې په دې طریقه تاسو کولی شئ تبدیل کړئ، خپل یعنې یو څه ترجمه کړئ.